د کابل او غزني ترمنځ دویم لین سړک د هیوادوالو د پرمختګ او روښانه راتلونکي هیله. کابل غزنی لویه لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د هیواد زړه کابل د غزني له فرهنګي، تاریخي او اقتصادي مرکز سره نښلوي. دا لار نه یوازې فزیکي واټن راکموي بلکې د خلکو ترمنځ د هیلو او پرمختګ واټن هم لنډوي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت د کابل کندهار لویې لارې اقتصادي او ترانزیتي اهمیت ته په کتو او د پخواني لاین سړک څخه د ګڼې ګوڼې د راکمېدو او ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د کابل غزني لویې لارې د دویم لاین سړک د اساسي رغونې کار په بیلابیلو برخو کې پیل کړی دی چې دغه سړک به په راتلونکي کې تر کندهار ښار پورې وغځول شي. د کابل غزني دویم لاین سړک چې ټول ټال 111 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل ولایت له کمپنۍ پله څخه پیل د میدان وردګ ولایت له مرکز میدان ښار، نرخ او سید آباد ولسوالیو څخه په تیریدو د لرغوني غزني تر حدودو پورې رسیږي او رغنیزې چارې په 15 سیکشنونو ویشل شوي دي چې په اوږدو کې د یو شمېر لویو پلونو او ګڼ شمېر پلګوټو د اساسي رغونې کار هم شامل دی. د کابل غزني دویم لاین سړک د یادو برخو په اوږدو کې د 4 پایې لوی پلونو، 319 پایه پلګوټو او د یو شمېر استنادي دیوالونو د اساسي رغونې کار هم شامل دی چې چارې د معیاري او انجینري اصولو مطابق ترسره کیږي. د یاد سړک لومړی او دویمه برخه د شاوخوا 9 کیلومتره په اوږدوالي سره د کابل له کمپنۍ سیمې څخه پیل د میدان وردګ ولایت تر تورو تیږو او له تورو تیږو څخه د سید آباد ولسوالۍ تر ټوپ دښتې پورې رسیږي چې د اساسي رغونې چارې د ټولګټو وزارت لخوا له خصوصي سکتور سره قرارداد شوي چې د لومړۍ برخې کار عملا جریان لري. پروژه مذکور به طول 24.550 کیلومتر میشه، شامل 2 پل می باشه که پل کمپانی و پل میدان شهر. دیگه همچنان شامل 7 کیلومتر جوچه آرسیسی می باشه. دیگه فعلا کار پروژه به صورت منظم جریان داره که بیشتر از 6 کیلومتر سبیس آماده گرده و بالای ساحت باقی مانده شم کار جریان داره. 4 کیلومتر طبقه اساس یعنی 20 کورس آماده گردیده. تقریبا 2 کیلومتر اسفالت قبلا انداخته شده. د سړک د یادې پروژې چارې په نړیوالو معیارونو او ښه کیفیت سره ترسره کیږي. با مردم محترم اطمینان میدیم که کار پروژه همه روزه از طرف تیم وزارت محترم فایده‌آمد کنترل میشه. همه کارها، تمام کارها از طرف وزارت نظارت میشه. بدون نظارت ما هیچ کار صورت نمیگیره. کارها فعلا بسیار به شکل خوب پیش میره. ما انشالله از کار به شکل درست به وجه احسنش مطابق اسپسیفیکیشن وزارت محترم فایده‌آمد کارها را کنترل میکنیم. هیچ نوع کدام تخطی از طرف وزارت از طرف شرکت صورت نمیگیره انشالله. وطنوالو ته ټولو ته اطمینان ورکړو چې کار به په اعلی کوالیټي انجامېږي او فعلا هم د جریان په حالت کې چې کوم کار دی د وزارت فایده‌آمد یا د ټولګټو د نظارت تیم روزانه دلته نظارت ترې کوي مطابق د مشخصات او د سپک د پروژې کار تکمیلیږي. انشاءالله په ټاکلي وخت چې کومه پروژه شرکت مربوطه ته ورکړل شوې لکه څنګه چې ما مخکې ذکر کړ د الای یونین او د یونیک بلډر شرکت دواړه جیوي شرکتونه دي. دا یې د هغه تکمیلېدو چارې د هغو په غاړه دي. د کار کولو په ټاکلي وخت به انشاءالله تکمیلېږي. د یاد سړک دریمه برخه 20 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ټوپ دښتې څخه پیل تر سید آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. کارهای مراد پروژه از طرف توسط شرکت ساختمانی
بلتک به پیش برده می شود که امسال مدت 2 ماه میشه که ما کارهای پروژه را لاین دوم سکشن سوم شروع کردیم. پروژه نیو رود یا جدیدا شروع شده که با طول 10 کیلومتر کارهای امبکمنت پروژه را ما تکمیل کردیم که مجموعاً 85 وسایط در این پروژه کار میکنه و کارگرای تکنیکی غیر تکنیکی ما 250 نفر میرسه. تا فعلا کارهای ما روی پرکاری ما کار میکنیم. کارهای فیلنگ است که طبقات امبکمنت سرک میشه که هر لیار ما باید 15 سانتی انداخته شود مطابق به نرم استانداردهای قبول شده کشور و نرم های استانداردهای انجینری. هر 15 سانتی را انداخته ما پرکاری داریم به ماکسیمم تا 6 متر 5 متر 15 سانتی انداخته میریم، تست گرفته میریم، مطابق به نور مشخصات کار میکنیم تا به تاپ امبکمنت تاپ سب گرید برسیم و 10 کیلومتر ما فاینال کردیم. انشالله مدت 2 ماه میشه که 10 کیلومتر با سوپر استراکچر آماده شده که ما از اون طرف کارهای استراکچر هم به 10 کیلومتر شروع کنیم. بعد از سوپر استراکچر خود شروع میکنیم که شامل پروژه 118 پای پلچک همراه 1 پای پل است در بازار شیخ آباد. کار پلچک ها از اسکیویشن شروع کردیم. د پروژې د کار په جریان کې ګڼ شمېر مسلکي او غیر مسلکي هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر ښه احساس لرم چې په خپل وطن کې په خپل ځای کې موږ کار کوو، خدمت کوو، چې که څومره ستړي شو، که څومره زحمت وباسو، موږ خوشحاله یو، هېڅ د ستړیا احساس نه کوو او د افغانستان د اسلامي امارات نه ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. په خپل وطن کې کار کوو نو دا ډېره غټه خبره، ډېره د خوشحالۍ خبره ده او یو ډېر ښه احساس دی موږ ته، صرف ما ته نه ټول مکمل ګروپ ته، مکمل کارمندانو ته ډېر ښه احساس ورکوي چې په خپل ځای کې په خپل وطن کې خدمت کوو، هېڅ کوم مشکل نشته. دا ډېره غټه خبره. د دغې پروژې چارې په خورا چټکۍ د ګڼ شمېر ماشینرۍ پر مټ جریان لري. فلحال خو موږ سره 15 تر 80 رادې پورې مختلف النوع ماشینري ده چې په هغه کې ډمترک شامل دي، ګریډر شامل دي، رولې شامل دي، د اوبو ټانکر شامل دي، اسکاواټورونه دي او لوډر شامل دي چې ټوټل 15 تر 80 پورې دلته موږ سره ماشینري په دې پروسه کې کار کوي او تعداد د پرسونل هم چې دا ماهر او غیر ماهر تر 250 نفرو پورې دلته موږ پرسونل لرو چې په دې پروژه کې موږ سره کار کوي. څلورمه برخه د 20 کیلومتره په اوږدوالي سره د سید آباد ولسوالۍ له بازار څخه پیل د یادې ولسوالۍ تر هفت آسیاب سیمې پورې رسیږي. دغه راز یې 15مه برخه چې 20 کیلومتره اوږدوالی لري د سید آباد ولسوالۍ د هفت آسیاب سیمې څخه پیل د غزنی ولایت تر حدودو پورې رسیږي او رغنیزې چارې د ټولګټو وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ قرارداد شوي دي. دلته چې کوم کارونه روان دي د کیفیت او د مشخصاتو مطابق موږ کوشش کوو چې د کیفیت او د مشخصاتو مطابق کار وکړو. هغه مشخصات چې موږ ته راکړل شوي دي موږ هغه کوشش کوو چې هغه په ساحه کې تطبیق کړو. د کیفیت لحاظ انشاءالله پروژه کې ستونزه نشته، مشکل نه لري. انشاءالله ټول کارونه په کیفیت سره د مشخصاتو مطابق روان دي. اطمینان دغه ورکوم چې انشاءالله موږ دلته 24 ساعته د چا خبره هغه په ساحه کې همیشه حضور لرو، کارونه په خپله کنټرولوو، د کنټرول لاندې دي. د موادو مشکل موږ نه لرو، مواد هم ښه په کیفیت سره دي. اساسي مشکل دغه پروژه کې پیدا کېږي چې د موادو مشکل زیاتي، نو چې کله مواد موږ ساحه کې سم مواد لرو انشاءالله د مواد لحاظ موږ مشکل نه لرو او هغه مشخصات چې موږ په ساحه کې تطبیق انشاءالله مشکل به نه پیدا کېږي. د یادې پروژې په پیلېدو او د کار په جریان هیوادوال خوښ دي او وایي چې دا سړک نه یوازې د دوی د ورځني سفر وخت راکموي بلکې په رغېدو سره به یې د ترافیکي پیښو کچه هم راکمه شي. زمانم گوهر وردک دی، د میدان وردک ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوسنی موقعیت چې زمونږ دی د غزني ولایت دروازه ده دغه ځای. نو کله چې په دغه سړک باندې د غزني او کابل تر مابین غځېدلی سړک دی، د دغو د چارې چې کله پلې شوي دي موږ ډېر خوشحاله یو، خصوصا زه خپله خوشحاله یم او هر موټروان هر څوک چې ویني ډېره خوشحالي څرګندوي. نو د دغو سړک عمده ګټې چې دي، عمده ګټې دغه دي په کم وخت کې به کابل ته رسیدګي وشي او هغه څوک چې مریضان لري مریضان به تر صحیح کلینیکونو او فعال شفاخانو پورې په وخت باندې ورسیږي او په دوهم قدم کې به دغه کوم وخت چې ضایع کېږي، اوس مثال چې 2 ساعته لاره وي 3 ساعته لاره هغه په 1 ساعت کې کېږي او د حادثاتو مخه به انشاءالله ونیول شي. او کوم چې په دغه لارو تګ راتګ کوو الحمدلله موږ د امنیت او د دغه کاروبار او د ملک د باسازۍ په حساب باندې ډېر خوشحاله یو. دا موږ دپاره جوړیږي د ملک آبادي ده او د غټو موټرو سهولت دی او ډېر الحمدلله خوشحاله یو
د حکومت نه د ملت نه د هر څه نه انشاءالله موږ په دې حال باندې الحمدلله هزار بار شکر دی ډېر خوشحاله یو. د پروژې په دغه برخه کې موظف انجینر وایي موږ خوښ یو چې په خپل وطن کې په کار بوخت یو او ګران هیواد ته خدمت کوو. زه خپله په دې باندې ویاړم چې دغه خپل ملک کې موږ تحصیل کړی دی د لیسانس تر کچې پورې او موږ باید دغه د خپل تحصیل له وجې د خپل ملک ته خدمت وکړو، هغه که په سړک سازۍ کې وي که په نورو پوزیشن کې وي انشاءالله کوم مشکل نشته. موږ غواړو چې د خپل ملک خپله په پښو باندې ودروو. د سړک د یادې برخې د تخنیکي چارو په هکله مو د یادې پروژې له انجینر څخه وپوښتل. هغه وایي او دا هغسې دا سړک 20 کیلومتره ده، د غزني دروازې نه اینډ پوینټ د غزني دروازه ده او شروع پوینټ چې ده د افتاسیا منطقه ده، مربوط دی میدان ښار ولایت کېږي. دا ټوله 20 کیلومتره ده او په دې کې کوم کټینګ چې و کټینګونه تقریبا ټول 100% خلاص دي، که هارډ کټینګ و که سافت کټینګ و 100% خلاص دي او امبکمنټ چې ده امبکمنټ زموږ 80% خلاص ده او په سټرکچر باندې کار روان ده. دې کې 130 پلچک دي، په 130 کې 50 پلچکو باندې کار رسمي روان ده، په دې کې 30 پلچک خلاصي وي دي، یعنی سټرکچر د پلچکو فیصدي زموږ 50% هغه هم سوي ده او سنکاري دې کې ده 500 متره په طول باندې دیوالونه دي او 30% سنکاري کارونه مخکې تللي دي او په دې پروژه کې یو پل ده چې 9 متره طول لري او 11 متره د دې پل عرض ده او د دې پل کارونه هم 55% د دې پل کارونه هم سوي دي. زه په دې سروې کې ورسره داخل وم، د سروې عمومي مسؤل وم. نو د دې ولس د دې ولسوالۍ د هفتاسیا د خلکو نه د کومو خلکو کورونه مځکې جایدادونه چې د دې سړک په مسیر کې تللي د موږ سه 0.0% هم دی داسې کوم عکس العمل نه دی ښودلی چې هغه د دغه سړک په تاوان وي. نو موږ ډېر ته خوشحاله یو د 20 کیلومتره سیټینګ آوټ د وزارت د ټیم مطابق د هغو د هدایت مطابق سیټینګ آوټ خلاص دی، سابګریډ پرپریشن 100% خلاص دی، پلان 80% امباکمنټ خلاص دی چې د 0.99 جمع 0.0 نه ته 111 جمع 100 چې دروازه ده. د هیواد دینی عالمان هم دا ډول عمل منفعه پروژو ته ځانګړی ارزښت ورکوي. یو تن دینی عالم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بهتر دی تاسو هغه څوک دی چې خلکو ته ګټه ورسي، نو هغه که د امارات په سطحه دی او که د کاریګرو نه نیولې د انجینرانو په سطحه دی او چې څوک زحمت د وطن په جوړولو کې وکړي الله تعالی هغه ته اجر ورکوي او بل دا اجر خدای په ټولو ته په دې خاطر ورکوي چې یو خو د سړک جوړول آبادي ده د وطن او بل دا خبره ده چې د سړک په جوړولو سره به انشاءالله بعضې تلفات چې د حادثاتو د وجې نه پیښي هغه به یو څه کم شي او د خلکو دپاره هم دا هغه ده چې کوم ځایو کې کوم چېرته مزاحمت کوي د سړک د جوړولو دپاره انجینرانو دپاره خلک باید مزاحمت ونه کړي یا مثلا کوم ځای کې چې کار کوي باید هغونه لرې وګرځي. د یادې پروژې په هکله د ټولګټو وزارت بیان محمد اشرف حقشناس هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. هغه زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت د کابل کندهار لویې لارې اقتصادي او ترانزیتي اهمیت ته په کتو او د پخواني لاین سړک څخه د ګڼې ګوڼې د راکمېدو او ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د کابل غزني لویې لارې د دویم لاین سړک د اساسي رغونې کار په بېلابېلو برخو کې پیل کړی دی چې دغه دویم لاین سړک به په راتلونکي کې تر کندهار ښار پورې وغځول شي. د کابل غزني دویم لاین سړک چې ټول 111 کیلومتره اوږدوالی لري او رغنیزې چارې په بېلابېلو برخو ویشل شوي دي چې دا مهال د اساسي رغونې کار په لومړۍ، درېیم او پنځمه برخو کې جریان لري چې په یاده برخو کې 223 تنه تخنیکي، فني او غیر فني کارکوونکي او 378 عرادې مختلف نوع ماشینري په کار بوخت دي. ټولګټو وزارت د کابل کندهار پر لویه لار ټول پلازا فعاله کړې ده چې له پیله تر دا مهاله یې عواید د یو هیئت په شتون کې مالیې وزارت ته سپارل کیږي او په یو مشخص بانکي اکاونټ کې راټولیږي. درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکول کیږي چې د دوی یوه افغانۍ هم بې ځایه نه مصرف کیږي او له یادو عوایدو څخه د دغه سړک د رغنیزو چارو لګښتونه او د قراردادي شرکتونو انوایسونه
په شفاف ډول تمویلیږي. دا پیسې چې تاسې اخلئ که نه دا تاسې تکلیف و زحمت تېروئ، خدای دې تاسې تاجرونه درکړي، کور هم آباد. خو مګر هم یو نقطه چې بیرته په همدغه مملکت کې په همدغه سړک په همدغه اراضي کې مصرف شي، له دې نه ښه کار چېرې ده. دا مشترک مملکت دی ټولو، که پښتون ده، که هزاره ده، که تاجک ده، که ازبک ده، دې ټولو مملکت ته دا چې په شریکه سره جوړ کړو، په یو دسترخوان سره کینو او هغه خپله د خوشحالۍ ډوډۍ په ښه اسلامیاتو، په ښه کرکټرو، په ښه ایمانداري سره وخورو، دا ډېر ښه کار ده. د دې پروژې د مالی لګښتونو د برابرولو لپاره ټولګټو وزارت د کابل کندهار په لویه لار ټول پلازا فعاله کړې ده چې ټول عواید په یو مشخص بانکي حساب کې جمع کیږي. ټولګټو وزارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی یوه افغانۍ هم بې ځایه نه لګول کیږي او دا پیسې یوازې د همدغه سړک د رغونې لپاره مصرف کیږي. پر یاده لویه لار تلونکي موټر چلونکي او هیوادوال خوښ دي چې د هیواد په آبادۍ او رغونه کې برخه اخلي. نو ډیر زیات خوشاله یو موږ ځکه چې خپل وطن جوړیږي او خپل وطن سرکان جوړیږي، مخکې روان دي، ډیر کارونه کې روان دي. شکر ده. د یادونې وړ ده چې د یادې لویې لارې په لومړني لاین سړک چې تیر کال یې د 2 طبقو اسفالټ اچونې چارې بشپړې شوې وې، دا مهال یې د 3مې طبقې اسفالټ اچونې او په نیمه پاخه ډول د سړک د شولډرونو د اساسي بیا رغونې چارې هم پیل شوې دي. او د یادې لویې لارې په اوږدو کې د سید آباد ولسوالۍ اړوند د یو محراب مسجد رغنیزې چارې په چټکۍ سره جریان لري. په دغه پروژه کې یو تن کاریګر خوښي څرګندوي چې په هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده. فعلا دلته سړک سازۍ شرکت کې کار کوم، ډیر خوشاله یم چې خپل وطن ماشاءالله د امن فضا ده او خپل وطن کې کار کوم، دا ماته یو ډیر ویاړ خبره ده. دې نه مخکې زه مسافر وم ایران کې، هلته چې حالات او سیستم ګورې څه افغاني سره فکر کوم کارګرۍ په شکل کې ووایم داسې موږ سره څه نه کېده لکه خپل وطن اوس ماشاءالله دلته چې کار کوم، دا زه ډېر ماته ویاړ ځای ده او خوشحاله یم. د دې لویې لارې رغونه د هغو خلکو د ژوند یوه نوې هیله ده چې کلونه یې د خرابو لارو له کبله له ستونزو سره مخ وو. پر یاده لویه لار تلونکي مسافران، بزګران او ملي تجاران اوس تمه لري چې د پروژې د چارو په بشپړېدو سره به یې ستونزې تر ډېره بریده کمې شي. لږ صبر غواړي نورا، لږ صبر غواړي نورا، ران غښتې مو د مټې خلاصوو هیله پیغورا. لږ صبر غواړي نورا، لږ صبر غواړي نورا، هیواد د پرمختګ په لور روان دی لور په لورا. لږ صبر غواړي نورا، لږ صبر غواړي نورا. دردمن ورځ تر بلې مو وطن را پورته کیږي، دا خاوره به جوړیږي، دا خاوره به جوړیږي. هیله مو د عمرونو هیلې ګل شوې او غوړیږي، دا خاوره به جوړیږي.